بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو لا پاته ده چې دلته څومره رجسټر پوینټونه دي په دا باندې کور شروع دی و د سی ایم صاحب په خپله چې رئیس بوین دورا کړې او اوس بیا هم روان دی. ایم پی ایس صاحب موجود رہی، کمشنر پېښور ډي سي د ټولې ادارې صوبایي چې څومره ادارې دي دا ایکټیو دي د عوامو په خدمات کې. د سبا د پوره چې کم پلان جوړ شولو هغه داسې جوړ شولو چې څومره رجسټر پوینټونه دي لکه په ملک دین خیل او د کمر خیل به د نویا کې د بوچخون په سکول باندې دا شونته په کمرابود کې به په شلوبار وي چې کم دي عادل د کمبر خیلو به په تاکیا کې وي او د زخه خیلو به چې کم دی دا بره په پیندې چنه کې وي. نو دغه پوره دغه پلان جوړ شولو. اوس یو ایتلو روغله چې په پیندې چنه په موقع باندې چند کسونو روډ بند کړی دی، وروډي چاله بند کړی دی، د موږ د تیرو کومونل او د تیرو خلکو لای بند کړی دی چې په هغه کې د څخه خیل کوم کډولام شته، په هغه کې د ملک دین خیل کوم کډولام شته، په هغه کې چې کوم دي د کمبر خیل کوم د ادم خیل کوم د کمر خیل کوم د ټولو کومونو کډولا دي او په باندې شپار راونه دو. نو دا خلک چې کم حرکت کوي دا بالکل ډیر زیات د افسوس مقام دی، ځکه چې په دا باندې د مونږ تاسو خویندې او میندې راونه دي. یو پلو چې کوله پرېږدي، بل پلو چې په روډ کې توله دارو په هوټې رو درومي، څومره مسالې چې وي که په هغه کې د ادم خیل کوم د کوواټ والا د اډرس والا مسله وه دا هم انشاءالله زیر غور دو دا مسله هم حل شوه. د کوم څخه خیل چې کومه مسله وه د لنډي کوتل د اډرس والا هغه مسله هم حل شوله. اوس چې څوک لیار بندوي دا د سی ایم خیل اوپن یو ساجس دی، دا د دغو خلکو سمځیوتی دی، دا د دغو کډولو سره د دغه د تیرو د دردېدلو کومونو سمځیوتی دی. نو موږ ریکویسټ کوو چې دا وخت د سیاست نه دی، دا وخت د خدمت دی. د دغو خلکو چې موږ فیسیلیټیټ کولی شو انشاءالله د سبا دپاره چې کومه کیسه جوړه شوې ده په دغه پالمګدر کې چې کم دی مونږ د محمد شاه عجیب کور کې چې کم سټر کولو شو دلته به د مونږ چې کم دی د ډپارټمنټ خلک به روړي او چې د چا سره ویریفای ټوکن وي د وزیر ادب زینه د خپل پیسې وری. زه د بوډۍ په کومونو باندې کا کوم چې دا شای چې کم دی دا د تیرو د خلکو دی، دا د 29,000 چې کومه فیملی دی د دغه رای مونږ چې درومو د دغه د ترانسپورت په مت کې پیسې اخلو یا د رجسټریشن کوشش کوو ویغه خلکو لپاره کوډ جوړو دا دغه خلکو زیاتای دی. دا صرف دغه خلکو پر پیکج دی چې کم خلک اډوله کیږي، کم خلک په تکلیف کیږي. نو زه په اخیری کې بیان دا پیغام هغو خلکو لا ورکوم چې په پیندې چنه کې چام روډ بند کړی دی د الله نه وډور شو د مونږ ته تاسو خویندې میندې روانې دي د ټولو کومونو خلک د خلک ما پازو بو